تازه خبر په هند کې له 150 زیات مسلمانان چا وزري څنګه وزلي او ولې وزل شوي ټول معلومات په همدې ویډیو کې ویډیو ما مې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل له سبسکرایب کړئ سلامونه ګران دوستانه بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست د هند پلازمینې نیوي ډهلي په مذهبي ناکراریو کې د وژل شوو کسانو شمېر 34 کسانو ته رسېدلی دی په دې برخه کې د پولیسو پر لاس نیولې چلند سختې نیوکې کیږي په نیوي ډهلي کې د انډین ایکسپریس ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه تاوتریخوالي کې چې له 5 ورځو راهیسې د نیوي ډهلي په مسلمان میشته سیمه کې روان دی تر 15 زیات انسانان وژل شوي او تر 250 زیات ټپيان شوي دي د هند پخوانی لومړی وزیر منموهن سنګ د ملي مشر خبره کړې ده په دغه شخړو کې د پولیسو په لاس نیولې چلند سختې نیوکې کیږي په نوي ډهلي کې د سیمه ییزې محکمې یو قاضي چې د پولیسو دغه چلند د نه زغملو وړ وباله 100 ساعته وروسته له دندې ګوښه کړل شو د نوي ډهلي حکومتي مشر اړوند کجریوال د چهارشنبې په ورځ د هندوستان د کورونایي چارو له وزیر غوښتي ول چې د لوړ مارانو او سرغړونکو پر وړاندې د پوځ ځای پر ځای کړي دغه 19 میلیوني ښار یعنې نوي ډهلي پولیس د ایالتي حکومت پر ځای مرکزی حکومت ته جواب ویونکي دي د هند لومړی وزیر نریندر مودي چې د دغو نارامیو پر مهال هند ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په ښه راغلاست بوخت و د ژر اقدام کولو تور دی د خبري اژانسونو د راپورټونو له مخې 100 ورځې د پولیسو په مخ کې په وسپنو سوټو او په کور کې جوړو شوو بمونو سمبالو کسانو د مسلمانانو کورونه او دوکانونو ته اورونه واچول او خلک یې ووهل 4 مسجدونه هم نړول شوي دي دغه تاوتریخوالی د تابع د نوي قانون پر سر راپورته شوی چې په دسمبر کې تصویب شو دغه قانون له مخې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان افغانستان او بنګلادیش څخه راغلو غیر مسلمانانو ته د هند تابعیت ورکول کیږي منتقدین دا کار د هند له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي چې د مذهب بېطرفي ته ژمن دی د نوموړي قانون پر ضد مظاهرو کې تر اوسه په لسونو کسان وژل شوي دي ځینې ایالتونو له دې څخه ډاډه کړې ده چې نوموړی قانون عملي کړي د هند اکثریت یعنې 80 سلنه اوسېدونکي هندوان دي دوهمه لویه مذهبي ډله مسلمانان دي چې شمېر یې 180 میلیونو ته رسیږي مننه کوم دوستانه چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتله که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل له سبسکرایب کړئ